अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته مونږ به وینډوز 10 د موبایل اپلیکیشن څنګه یوز کوو په کمپیوټر کې ټیک تا لایک زرا مونږ دلته د سکرین باندې وګورو دلته مونږ وګورو دا مونږ سره د موبایل اپلیکیشن ویډمیټ ته صحیح ده لکه اوس مونږ دا ډاونلوډ کړی دی دا به څنګه ډاونلوډ کوو څه طریقې سره به کوو سمپل دلته وراشو ګوګل کې وکلیک کو سیم اس دلته سرچ ته وراشو او دلته ور سرچ کو ډاونلوډ BlueStacks صبر سرچ کو ډاونلوډ BlueStacks اوس دا موږ سره چې کوم دا ډاونلوډ BlueStack ته د مین کار دا چې څونه موبایل اپلیکیشنز دي هغه دې څه کوي هغه دې چلی مطلب دا چې کومه ایزیلی کمپیوټر سیستم کې بیا رن کولی شو وذ د هیلپ اف BlueStacks سمپل را بشو دا پس سایت چې کوم راغلی دی BlueStacks باندې وکلیک کو کلیر دی اوس دلته موږ وګورو دا د BlueStack انټرفیس موږ سره رالو ټیک تا کنه د BlueStack کې دلته موږ سره راغلي دی او وګورو په د BlueStack کې موږ سره دلته لیکلي دی ډاونلوډ BlueStacks 10 سمپل را بشو په دې باندې وکلیک کو صحیح ده چې کله موږ دې باندې کلیک کو د دې چې کوم اگزی فایل دی هغه موږ سره دلته څه ډاونلوډ بشي را سره ټیک تا کنه چې کله موږ دا ډاونلوډ کو د دې بیا انسټالیشن دی سمپل را بشو د شو ان فولډر باندې وکلیک کو کلیر دی او را بشو د ډاونلوډ BlueStack چې کوم نه په دې ډبل کلیک کو دا به انسټال کو صحیح ده چې کله موږ سره د دې انسټالیشن کمپلیټ شي صحیح ده کنه سمپل دی باندې ډبل کلیک کول دی راتل دی یس باندې کلیک کول دی صحیح ده کنه اوس موږ سره د دې چې کوم انسټالیشن دی هغه لیک ټایم ډیر اخلي صحیح ده سیستم باندې ډیپند کوي او سیمسټرز موږ سره چې کوم د انټرنیټ سپیډ دی هغه باندې ډیپند کوي را شو یس باندې کلیک کو دلته موږ وګورو لیکلې دی لنچ چې موږ کله لنچ باندې کلیک کو د انسټالیشن چې موږ سره کوم دی هغه به سٹارټ کیږي اوس دا الریډي ما انسټال کړی دی ٹھیک تا کنه سمپل را بشو دلته د انټرفیس باندې کلیک کونو دا موږ سره د BlueStack انټرفیس دی صحیح ده اوس چې څونه موبایل اپلیکیشنز دی هغه موږ دلته نسو کولی شو ډاونلوډ کولی شو په خپل سیستم کې چلولی شو سمپل برا شو دلته د اپلیکیشن هغه نیم سرچ کو سب سرچ کو د اپلیکیشن نیم به سرچ کو ها دلته لیکلی دی سرچ اوور 20 میلیون گیم اینڈ ایپس صحیح ده کنه زرا علم سمپل زم چې دلته د ډاونلوډ کوم زم کو واتس اپ ډاونلوډ کوم را بشم واتس اپ باندې وکلیک کړو دا موږ سره واتس اپ ولا رالو لایک زرا علم دلته ویډمیټ باندې مې کلیک کړو که زه یو ویډمیټ ډاونلوډ کوم دلته موږ سکول شو ویډمیټ سمپل ډاونلوډ کولی شو ټیک ده کنه دا به موږ سره راغلی BlueStack راغلی زه دلته وګورم موږ سره دلته یو سافټویر ما ایزیلی په دې باندې ډاونلوډ کړی دلته ډیسکټاپ ترا شو دا ویډمیټ چې کوم دی نو دا موږ سره د موبایل اپلیکیشن دی خو دا موږ وذ د هیلپ اف BlueStack څخه کړی دا ډاونلوډ کړی دی او انسټال کړی دا موږ ایزیلی یوز کولی شو ٹھیک تا نو دا طریقہ به موږ سره د سوا چې د موبایل اپلیکیشن به موږ په وینډوز کې څنګه یوز کو صحیح دا سمپل موږ وسو کو اول به BlueStack ډاونلوډ کو صحیح دا انسټالیشن به کمپلیټ کو بیا هغه کې ساين ان دی سمپل جیمیل آی ډی به ول ورکو باقي چې بیا سونه د موبایل اپلیکیشنز دی هغه موږ دلته راتلی شو سرچ کول شو ډاونلوډ کول شو ٹھیک تا نن کلاس موږ سره په دې ټریک باندې ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ یو نیکسٹ ټریک کو والسلام